بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله غونه وایو چې آیا غونه څه ته وایي او د غونې ډولونه کوم او څه دي. غونه هغه اواز ته ویل کیږي چې د خیشوم څخه راوځي. خیشوم وایي د پوزې خالي سوري. غونه دوه توري لري، میم او نون. کله چې دا مشدد وي غونه پکې کیږي. غونه هغه اواز دی چې کوم د پوزې څخه راوځي او غونه دوه توري لري، میم او نون. کله چې دا مشدد وي په دې کې څه کیږي؟ غونه پکې کیږي. یعنی کله چې میم باندې شد وي یا په نون باندې شد وي دې کې بیا غونه کیږي. خو غونه دلته اوس موږ په دوه ډوله وایو. غونه په دوه ډوله ده. اول غونه آنی، دا د نون او میم یعنی بغیر تشدید په ذات کې ده. غونه آنی دا د نون او میم بغیر تشدید په ذات کې ده. یعنی کله چې په میم باندې او یا هم په نون باندې شد نه وي په دې کې خپله غونه شته دی، ذاتي غونه په دې کې شته دی. د دې نه بغیر نون او میم نه ادا کیږي او په تیزۍ سره ادا کیږي. ګورئ ورته مثال من الله. چې کله تاسو پوزه بنده کوئ میم تلاوت کوئ، ګورئ بیب یا حب دود دود دود، نو نشئ ادا کولی ځکه چې په دې کې غونه آنی ده، یعنی ذاتي په دې کې غونه ده میم او نون کې. من الله، ګورئ میم او نون دواړو کې ډیره په تیزۍ سره غونه وشوله. دویم مثال نستعین، ګورئ اخر کې هم نون دی سر کې هم نون دی، دې کې چې دی ذاتي یعنی آنی غونه پکې وشوه. دویم غونه زمانی، هغه غونه چې د یو الف مقدار برابر ادا کیږي کله چې نون او میم مشدد وي. غونه زمانی دا هغه غونه ده چې کله پر میم باندې او یا هم پر نون باندې شد وي په دې کې د یو الف په مقدار غونه کیږي. مثال یې څه شی راتلی شي؟ ان الله، ان، ګوري ان دغه اواز د پوزې د خشم څخه راوځي. ان الله نون کې غونه وشوله. دویم مثال مما، دویم میم مشدد دی کنه، په دغه دویم میم کې غونه زمانی وشوه. مما هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره د تجوید 12 کلاس غونه او د هغې ډولونه